اشنا د دیدنونو د باران ستد کنستا د زړه موسم د سوای امکان ستد کنستا اشنا د دیدنونو د باران ستد کنستا خانی د زمنم خانجی خو یو تپوس به وکړم دستا په دې حجرې کې دسترخوان ستد کنستا مننه خانی د زمنم خانجی خو یو تپوس به وکړم دستا په دې حجره کې دسترخوان ستد کنستا او دیدن چې بې مینت ورکوم رهبار توای دیدن چې بې مینت ورکوم رهبار توای احسان باندې مې دغه یو احسان ستد کنستا راجی د تاسو درنو تاړو پرکار چې د دې شعرونو خالق احسان لالی صاحب ته دعوت ورکوم چې راشي او خوندور شعرونه تاسو موږ ته پیش کړي احسان لالی عنوان ده چې لیبې مې کولې سکول مې نه ویلا لیبې مې کولې بس په لیبو مړه خور نه وه پلار مې و ساده تعلیم ته دومره ور خبر نه و داسې شیطاني نه وه چې پاته به له ما نه وه باره به مې وکړې شیخ وایې مې کور چې به وانه وه پلار به راته ویله چې غوسکا یې اوس چې کم نه یې سکول چې داخلم به دی په کور چې خو یې زغم نه یې پلار به راته ویله چې غوسکا یې اوس چې کم نه یې سکول چې داخلم به دی په کور چې خو یې زغم نه یې ما به ورته ویله با زړه ته مې غم واچوې سکول ټکی اچوکې لکه ما باندې بم واچوې ما به ورته ویله با زړه ته مې غم واچوې سکول ټکی اچوکې لکه ما باندې بم واچوې خیر ګوره چې بوتللو په سکول چې داخل کړله ورځ مې په سختۍ تېره کړه ښه ډېرې ذلیل کړلو خاص لکه ډاران غوسکیا ماسټر نه ډارېدل نه زه کړه چا یې بل ووایه سکول نه پارېدل نه زه ستر دسه له خیره دا بدل خو به ښه نه زه باره به یې وچ په ټنډه کاڼي باندې ولزه نو ستړي زله په ما په وانې کار نه اوسه زړه مې بدل نه څه بیخي دوانې کار نه اوسه نو اخر سره پریش لویلی چې شاید د سکولانو چې ځان ته مو تکړه کاسې پوخ مو که په وانو چې نو بس لږې ورځې نه مې لیبو ته زور ورکړلو نه مې تعلیم وکړ نه مې دین نه ځان خبر کړلو نو اوس مې دغه حال د پلکۍ چې خره ریړه چلم او خیال مې داسې ده چې دې نه باده به رکشه چلم اوس مې دغه حال د پلکۍ چې خره ریړه چلم او خیال مې داسې ده چې دې نه باده به رکشه چلم نو اوس راته احساس وشو چې دین څه ده عالم څه ده اوس راته احساس وشو چې سکول څه ده تعلیم څه ده اوس راته احساس وشو چې ژوند تېرول ګپ نه ده داسې له پردي جیبه روپۍ راویستل ګپ نه ده اوس راته احساس وشو چې ستر لکه د خر شومه علم بړي دولت هی له دې نه اوس خبر شومه نو وایم بې ګوښېل احسان چې ړوند ده بې تعلیم سړی ښکاري د سړي غوندې خو پاته نه وي نیم سړی او دا بله کیده چې ډېره په مشکله یې نیټه د وصال راکړله ډېره په مشکله یې نیټه د وصال راکړله ځای د دیدن راته کیکر بوټی ښولی و ورځ مې پسې تېره کړه نه بوټی و نه یار راغی پته مې چې وکړه هغه چا سر کوزي کښلی و د ستا له غمه بیمار شوی یم د ستا له غمه بیمار شوی یم چیرې خو ترس کوه مینو باندې نوره راجه کني د کلي ډاکټر باقي سرویا کړمه پستنو باندې ما ویل رقیب ته سره ګور به اوس ما ویل رقیب ته سره ګور به اوس څنګ کې توپک لکه بدماش شورم ما خو له هسې دړکه کوله دغه د لاس چې ځان بې غاښ شورم دا یو فرمایش هغه چې په وچو شونډو باندې زبه یې لمده تېره کړه لاړو هغه په ما یې ویشه ټوله شپه تېره کړه او پرون یې بیا ویل چې زه تا سره مینه کوم پرون مې بیا له خوښۍ ټوله ورځ شمه تېره کړه پرون یې بیا ویل چې زه تا سره مینه کوم پرون مې بیا له خوښۍ ټوله ورځ شمه تېره کړه او په دولتمند رقیب د وکړلو باور د مینې په ما د درې وارې جومات چې کلمه تېره کړه په دولتمند رقیب د وکړلو باور د مینې په ما د درې وارې جومات چې کلمه تېره کړه او دا چې نن چیګې سترګې ګرځې ما په سر ګرځېدې کني په تا باندې رمې ته کچا وزه تېره کړه دا چې نن چیګې سترګې ګرځې ما په سر ګرځېدې کني په تا باندې رمې ته کچا وزه تېره کړه او ته د غفلت په خوب ودوې هېڅ خبر نه شولې په بې ګوښېل کلي احسان دی هره یوه تېره کړه یم خبر چې په ما داسې جانان څه کړي دي نه
نه یم خبر چې په ما داسې جانان څه کړي دي څوک مې چې ویني وایي دا د په ځان څه کړي دي نه یم خبر چې په ما داسې جانان څه کړي دي څوک مې چې ویني وایي دا د په ځان څه کړي دي او خالقه نور د غریبانو په حال رحم وکړه چا ته رحمت دی خو په چا د باران څه کړي دي خالقه نور د غریبانو په حال رحم وکړه چا ته رحمت دی خو په چا د باران څه کړي دي او دا مې چې حال پورې خندا کوي لیا دي خلک شیرخیل صاحب دا مې چې حال پورې خندا کوي لیا دي خلک تڼۍ تڼۍ شو نور ما په ګریوان څه کړي دي دا مې چې حال پورې خندا کوي لیا دي خلک تڼۍ تڼۍ شو نور ما په ګریوان څه کړي دي او وای چې بیا دیدن تراغللې ونه صبرې دی وای چې بیا دیدن تراغللې ونه صبرې دی هغه په غاړه د دوه درې تاویزان څه کړي دي او دا څه خبره ده چې ته دومره غوسه پکوې خالي میان د پتا نور احسان څه کړي دي مننه شکریه